عبدالله سوشما سوراج په نړیواله ډول وشرموه. دا چې عبدالله یې څنګه رسوا کړی دی، د خوست په خلکو یې ولې خندلي وو، دا په دې ویډیو کې کتلی شئ. خو له هر څه مخکې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج د خپلو یاداشتونو په کتاب کې افغانستان د پاکستان د مذهبي جنگ په لمبو کې په 102 پاڼه کې لیکلي دي. کله چې د وزیر اکبر خان تپه باندې د افغانستان ملي بیرغ د هسکولو د پرانیستي مراسمو ته کابل ته تللی وم، نو خوست ولایت کې مو د هوایي ډګر پروژه هم د افغان دولت سره لاسلیک کړه. ماښام ناوخته د ډاکټر عبدالله زنګ راغی او د ملاقات غوښتنه یې وکړه. ما هم سبا د ورځې د لیدو لپاره وخت ورکړ. کله چې سبا شو، هندي سفارتکارو سره د لیدونو وروسته د ډاکټر عبدالله سره د لیدو نوبت شو او هغه هم د بهرنیو چارو په وزارت کې مخکې نه د لیدلو لپاره را رسېدلی و. د ملاقات د رسمي ستړي مشي نه وروسته ډاکټر عبدالله سمدستي د خوست د میدان هوایي په اړه وپوښتل او غوښتنه یې کوله چې دغه میدان د خوست په ځای شمالي ولایتونو کې جوړ شي او دلیل یې همدا و چې دغه ډیره لویه پروژه ده او د خوست امنیت ډیر زیات خراب دی. د مسخرې په ډول یې وویل چې هلته کوچیان اوسېږي. د میدان هوایي په ځای به مو ورته 5 پسونه ورکړي وو او بیا یې د پښتنو په کلتور او د ژوند په طرز لنډ غوندې سپکونکی او خندونکی نظر هم ورکړ. ما یې هم خبرې اورېدلې او د دغه سړي په دومره لویه چوکۍ کېناستل مې تعجب ګڼه. د عبدالله دویمه غوښتنه هم ډیره زیاته عجیبه وه. ویل یې چې هند ته باید د دري ژبو متعلمینو د سکالرشیپونو تعداد زیات شي او دلیل یې دا و چې تورستان او طالبان ټول پښتانه دي او موږ دري ژبې چې واړه ټول قومونه پکې موجود دي د دغو وحشي پښتنو مقابله کوو او قربانۍ ورکوو. زه ډیره زیاته حیرانه شوم، خو ډیره خفه هم شوم چې افغانستان د بهرنیو دښمنانو سره بې شمېره داخلي دښمنان هم لري، څوک چې تر اوسه په حکومت کې غټې چوکۍ لري، خو لا د قبایلي او قبیلوي فکر سره خپل سیاست په مخ وړي. لیدونکو ډیره زیاته له تاسو هم مننه چې دغه ویډیو مو تر پایه ولیده. د ډاکټر عبدالله د دغه مکارتوب په اړه او دا چې داسې غوښتنې کړي دي په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟ خپلې خبرې ډاکټر عبدالله ته کولی شئ همدلته په کومنټ کې ولیکئ. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بیا او بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.